روزي خانه دا 50000 روپۍ دي یو ځوان راستولي دي ولې زما نوم به بالکل نه راخي قرآن خو دې واده ټولې شپې څراغ کړه امین کې امین هرې خطرې او له هرې وقایې په امان امین کې امین ولسمه ده ولې په مره وخت کې دا سړي په ما خبر دي چې کمزوري ولا کړه بس مړون دغه یو بچی په کراچۍ کې د بس نور نارینه څوک نه لري السلام علیکم مینوالو هیله لرم ستاسو ټوله به جوړ روغ یاست د یو بل مرسته به سره کوي مینوالو یو کس 1 لک روپۍ بیت المساکین ټرست له راستولي دي د ټولو اول تاسو د هغه میسج واورئ السلام علیکم په زله څنګه جوړې خوشحاله په خیر په زله د لک روپۍ مې درواستله په دې کې 50000 روپۍ چې تا له هغه یو لاسیز والله دې د هغې کورنۍ ته ورکړه خو 50000 روپۍ چې دې د هغه ته د راشن په واخله صحیح ده روژانه آباد اوسه خوشحاله اوسه ما زه ما ته دعا کوي دعا ضرورت ډېر دی راته مینوالو لکه څنګه ستاسو واورېدلو نو په دا 1 لک روپۍ کې موږ به 50000 روپۍ روزي خان ته ورکوو روزي خان تېر واره موږ ویډیو جوړه کړې وه د لور چې د هغه د ډایلسیس مریضه ده او پاتې چې دا نور 50000 په هغه باندې موږ دغه سامان اخیستی دي ملګرو دغه د غوښه دغه د مالګه پاکستان مې مولا اخیستي دي دغه د چولې دغه د ورځې پیاز دي پټاټې دي او دغه پلمېټ دي دغه غوړي مو ورسره اخیستي دي نور دی د ضرورت کشنی سامان هم کې اخیستل سوی دی دغه شان به موږ د علاقې 15 کلي په هغه کې یو منځکی سو یو سمالزی سوله یو سرلا عمرزی سو یو سرلا بیبزی سوله یو ارکان سولو په دا 15 کلي کې به دا شان موږ به شو نو دا ټیم د دې پیکینګ چالو دی قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس روزه روان ده روزي سورس اختر روان دي ټول صدا گزارش دي د ټرست سره تعاون وکړي ولې دا ټرست چې دي کم شي چې کم پیسې چې دي ټرست ورکوي هغه ټرست هغه مستحقین بالکل چې کم مستحقین دي هغه مطلب اوس موږ دایره کار چې هغه وسیم سلو زیات هم سلو ولې موږ چې دي کار چې هغه 15 کلو کې موږ منحصره کړی دي یا الله چا چې موږ سره دا تعاون کړی خدای پاک ته د هغه په مال په اولاد په کور په بچیانو کې خدای پاک برکت ورواچوي خدای پاک کوم مشکل چې د هغې که په دې دنیا که په هغه دنیا خدای پاک ته هغه حسانه کړي حل یې کړي روزي خان صاحب جوړ کړی روزي خان دا 50000 روپۍ دي یو ځوان راستولي دي ولې زما نوم به بالکل نه راخي ولې ورته ما چې دعاوې راله الله دې د بل د محتاجي ال اولاد وکړي امین چې زموږ د بچي سره د مرسته وکړي الله دې د ده او د ده د مور د پلار او د ده د ګټه خوره سره دغه حساب وکړي امین دا یو ځوان را کړی ده ولې دا ورکه ورته دعاوې راله کوه دا سامان یې را کړی ستا لپاره خدای دې د هرې خطرې د خدای له خاطر رزق دې حلال امین که امین ستا قربان شم پاک مدګار خدیجې د ټولې خارې جانۍ دا یو ځوان را کړی دی ولې زما نوم مورخه ولې ورته ما چې دعاوې راله کوه دعاوې به څنګه نه کوم سپین قرآن خو دې واده ټولې شپې څراغ کړه امین که امین هرې خطرې او له هرې وقایې په امان امین که امین که امین زموږ په یاد یو د هغه الله په یاد سي چې زموږ پر سر ولاړ ده امین لسمه شوه لسمه ده ولې په مره وخت کې دا سړي په ما خبر دي چې کمزوري ولا کړی نو کیش وکړي په ګان کې مې نه کړي
دا د مور ته غواړي دا ملي دا کښېنه خو دا کنه په دې کې نه بس دا د ځوان راستولي دي په زر وایي د دعایو لکه هغوی څنګه نو له کوم والله کوم صفا درته وایم په ژوند هم لاس نه دي درېدلی اوس هم بس حالات سره کمزور دي بلکل دا چې کوم کار کوم ما د څوګه کوم دی پیژني زه پیژنم خدای دې آباد خدای دې خیر کور یې ودان امین که امین بس مدن دغه یو بچی په کراچۍ کې د بس نور نارینه څوک نه لري دا چې موږ کار له دعا کوه خدای وس راکړي موږ انشاءالله چې نور شی راسي اول بیا تاله انشاءالله رارسوو هغه غوټې چا ستا لپاره استولې ده ولې نو مور راخه جاڼۍ ته ورته دعا یې ماجرا له کوه بس خدای مې ورکړه امین دا درواخه دا یو نازولي راستولي دي وینې دا یو د الله دوست لپاره لپاره کړې ده بس دا ته بس څه خدمت مو بس کور ودان دا یو د الله نازولي راستولې ده ودلې ور ورسوه دوه یې لیکلې د الله یو مېلمه تعالی دا برخه راستولې ده په دوه کې یې ساته خدای دې هر دغه کې مقصد مینوالو الحمدلله کوم کس چې بیت المساکین ټرست ته 1 لک روپۍ راستولي ولې او د ډېر سخت منع کړی ولو چې په ویډیو کې به زما نوم شی نه ظاهر کوئ هغه چې کوم پیسې راستولي وله د هغه کوم د دا پیسو چې حقداره ول هغو له موږ هغه پیسې ور ورسولې د دې ویډیو جوړېدو مقصد هم د هغه ولو چې و تاسو ته موږ زګۍ در منشن کړو زګۍ در وښوو چې کوم ستاسو خیرات زکات هغه پر یو سم زګۍ باندې استعمال سي نو بیت المساکین ټرست سره مرسته وکړي پر سکرین باندې به و تاسو ته زموږ د بینک اکاونټ زموږ د جی اس کیش اکاونټ نمبر به شو کېږي نو مرسته وکړي د الله تعالی نازولي جوړ سي د بیت المساکین ټرست له طرفه موږ د الله د دوست ډیره شکریا ادا کوو چې دغه ټرست ته 1 لک روپۍ ورکړي هغه په هغې کې موږ 50000 روپۍ ورزدین ته ورکړي چې د هغه لور په ډایلیسس ده او د بقایا 50000 باندې موږ د 25 کورو راشن واخیستی هغه راشن کلي منځکي سره الله عمرزي سره الله حبیبزي بادزي او درې کلي اسماعیلزي په دا کې دا راشن موږ تقسیم کړي او انشاءالله مزید موږ مقصد دا دی چې موږ د پښین نور کوم اطراف کلي دي چې په هغې کې موږ د ټرست چې کوم دی دا کار د هغه طرز جاري وساري وساتي او دا ټرست دی دا صرف او صرف ستی په تعاون سره چلیږي نو سره کوم چې دا ورور تعاون وکړي انشاءالله تی ته دې الله پاک توفیق درکړي تیم تعاون وکړي دا ستی چې کوم تعاون دی انشاءالله تعالی دا به مزید نور خاندانونه چې د کورونه سته هغه ته به انشاءالله موږ د اصلي د تعاون ورسو او مستحق کورونه دي موږ له ټلیفون بال راکړي ډېر ټلیفونونه موږ له را روان دي چې موږ ته پلاني کور وایي موږ ته راشن راکړي نو موږ دومره کورونه نسو افورډ کولی نو که چیرې موږ مزید نور کورونه افورډ کوو نو هغه په تعاون سره نو یو وار بیا ستاسو د تعاون ډېر غټ درخواست چې د موږ سره تعاون وکړي